السلام علیکم. د سی لنګویج څلورمه برخه ده چې د ډیټا ټایپ دوهمه برخه راځي او په دې کې به مونږ په هغه پاتې ډیټا ټایپو باندې خبرې کوو. مونږ مخکې انټیجر ډیټا ټایپ وې، خو په دې لیکچر کې مونږ په فلوټ، ډبل، کار، وایډ په دغه څلورو ډیټا ټایپو باندې غږیږو. اول دی فلوټ او ډبل. فلوټ او ډبل مونږ د اشاریې اعدادو لپاره استعمالوو. دلته ویلي په ریپرزینټینګ فرکټیکل نمبرز، دا د کسري عددونو لپاره دی. یا مونږ کوم ویریبل چې ډیکلیئر کوو په هغو کې هغه ویلیو چې ده هغه اشاري اعداد وي. د مثال په طور 4.5 یا 580.988 یا هم 0.454 یعنی کوم عدد چې مونږ سټور کوو هغه به اشاریې وي. اوس نو کوم فرق د ډبل او فلوټ ترمنځ دی؟ که مونږ چیرې لوی عدد یعنی هغه عدد چې ډېر اشاریه یې مهمه نه وي هغه سټور کوو، لکه د نمرو فیصدي چې روباسو د هغو لپاره فلوټ اخلو چې دا کیدای شي تر شپږو عددونو پورې اشاریه خانه یا اشاري عددونه وښیي. او که چیرې ډېر دقیق وي یا اشاري خانه یې ډېره مهمه وي نو بیا مونږ ډبل خلو. دا کیدای شي تر 15 عددونو پورې مونږ ته اشاري عددونه وښیي. The size of this data type. سایز د فلوټ، ډبل او لانګ ډبل هم شته دی. د دو سایز چې دی، سایز د فلوټ چې دی 4 بایټه دی چې دا مساوي کیږي 4 ضرب د 1 بایټ چې دی 8 بیټه کیږي چې 22 بایټه کیږي 4 بایټه 22 بیټه کیږي. او سایز د ډبل چې دی 8 بایټه دی 8 ضرب 8 چې دا 4 بیټه کیږي. او سایز د لانګ ډبل چې دی 12 بایټه دی چې 12 ضرب 8 96 بیټه کیږي. او دوهم چې دی کار دی. کار مونږ د عددو د حروفو د سټور کولو لپاره استعمالوو، لکه h a د داسې حروفو لپاره سټور کوو چې هر یو عدد یو کار دی. سایز د کار چې دی 1 بایټ دی او د دو معنا چې دی یعنی 1 بایټ دی. 1 بایټ چې مساوي دی دا د 8 بیټه سره. د مثال په طور ما دلته یو لغت لیکلی د هیلو په نامه. دا چې دی دا یو کار، بل کار، ال بل او بل ال بل او او بل دی. نو اوس دلته راځو دغه یو چې کله کمپیوټر نه ترانسلیټ کیږي دا په 0 او 1 ژبې ته اوړي. دا چې اوړي دا به دغه یو زیرب چې دی دا یو بایټ دی او دا بل بایټ دی یعنی هر یو بیټ دی. دا که مونږ وګورو 1 2 3 4 5 6 8 مجموعاً کې 8 بیټه کیږي. دا ماته بیټه دی، دا ماته بیټه دی، دا ماته بیټه دی، دا ماته بیټه دی. دا تو بیټو مجموعه ته مونږ څه ویل کیږي؟ یو بیټ ویل کیږي. 8 بیټه مساوي دي 8 بیټه مساوي دي 1 بایټ سره دی یعنی دغه یو کار چې دی دا څومره دی؟ 1 بایټ دی. او رینج اف کریکټر یا کار د دو رینج چې دی د انساین کریکټر چې دی د 0 نه څو دی تر 225 او د ساین کریکټر چې دی د -128 نه تر -129 پورې دی. اوس څنګه مونږ یو کار ویریبل ډیکلیئر کړو؟ د دو ډیکلیئر کولو لپاره هماسې لکه د ویریبل چې مونږ انټیجر او فلوټ لیکل دا به چې لیکو د هغې په ځای به کار لیکو. بیا به یو د ویریبل نوم لیکو، سم ویریبل نیم. وروسته به ویلیو ورته اساین کوو چې دغه ویلیو کله چې مونږ نیسو دا په سنګل کوټ کې وي او وروسته به سیمه کلان پسې ږدو. او څلورم چې دی وایډ ډیټا ټایپ دی. What data type is specifies that no value. دا د داسې
لپاره استعمالوي چې هلته هیڅ ویلیو نه وي، خو دا مونږ نشو کولی چې یو ویریبل پې ډیکلیئر کړو. دا مونږ په فنکشن کې استعمالوو. فنکشن دپاره فنکشن ریټرنز از واید، د فنکشن کومه ویلیو چې ریټرن کوي هغه به څه وي؟ واید وي. لکه دا ما یو ډیکلیئر کړی واید مای فنکشن، د مای فنکشن په نامه هغه ریټرن ویلیو چې د هغه څه نه واید ده. او بل د فنکشن پارامتر از واید، د فنکشن هغه پارامتر چې موږ دننه کوو هغه به څه وي؟ واید به وي. انټیجر هغه ریټرن ټایپ چې د انټیجر دی، مای فنکشن یې نوم دی، او کوم پارامتر چې دی او واید دی. او بل چې دی following variable declaration is not a valid one، دا declaration د variable لپاره نه دی، لکه void my variable دا نه دی سي. اوس راځو پریکټیکلی کار ته چې دا څرنګه کار کوي. راځو یو variable په فلوټ ټایپ کې ډیکلیئر کوو. چې د ویر یو په نامه دو ته ویلیو اساین کوو، یو اشاریه ویلیو چې لس خانه اشاریه ولري، 15. یو بل په ډبل کې کوو، دا دی و2 په نامه نوموو. دو ته یو داسې ویلیو اساین کوو چې شل خانه اشاریه ولري. دا چې شوه څو شوه؟ 11 12 14 15 شل. اوس دا مونږه پرینټ کوو چې څو خانه اشاریه مونږ ته صحیح ښیي او څو غلطه ښیي. دغو اول کې لس خانه اشاریه ده، باید مونږ ته لس خانه اشاریه وښیي. د فلوټ لپاره اپ استعمالوو، پرسن اپ. یو بل پرینټ اخلو، په دې کې دا دوهم مونږه په دې کې مونږ شل خانه باید مونږ ته وښیي. د ډبل لپاره ال اف استعمالوو. راوې ټو څخه دا له یو سلش ان اخلو تر څو نوې لاین ته ټیټ شي. دې ته به یو نوم ورکړو مای ګرام په نامه. سیو یې کړو. دالې څه غلطي ده کې پرینټ اف مې غلط لیکلی. پرینټ اف اوس مونږه کوم چې وو ټول اته پکې سټور کړي وو، خو دلې مونږ ته هغه کوم چې په فلوټ کې اخیستی وو هغې 15 خانې اته کړل، او د بل چې دی دوی 15 په ډبل کې 15 خانې اته کړل، خو د نور غلط شول. یعنې کوم چې فلوټ دی هغه مونږ ته 15 خانې صحیح راوباسي، او کوم چې ډبل دی هغه 15 خانې مونږ ته سټور کوي. او دوهمه خبره چې دا سایز ده. اوس مونږ د دو سایز معلوموو. the size of float percentage la size of float څخه float دا غالبا یو سلش ان واخلو. اوس به دا کاپی کو ترڅو د ډبل او کار هم پرې معلوم شي.
کاپي. ښه دالې به د ډبل واخلو، ډبل دا به هم ورته د ډبل څخه وکړو، ډبل دا به کار کو او دا به هم کار کو. اوس به دا مونږ وګورو سایزونه یې مونږ ته ښیي. د سایز اف فلوټ 4 بایټه دی او سایز اف ډبل 8 بایټه دی، دو چندې فلوټ دی او سایز اف کار څو دی؟ 1 بایټ دی. دا وه سایز د فلوټ، ډبل او کار ډیټا ټایپ. اوس وایډ ډیټا ټایپ. وایډ ډیټا ټایپ مونږ د ویریبل د ډیکلیریشن لپاره نشو استعمالولی، خو د فنکشن لپاره یې استعمالوو. اوس که چیرې مونږ پام وکړو او ماین فنکشن ډیکلیر کوو، دا په څو طریقو سره کولی شو. اول داسې ماین دا ډیکلیریشن وه، ماین بیا ماین، او بل چې وه مونږ وایډ ورته اخلو، وایډ وایډ. اوس دلې ماین وایډ، اوس مو ماین ولیکو، دا بیا دا بل شکل دی چې مونږ کومه ویلیو ور پاس کوو او کوم شکل کوم هغه مونږ ته نه راکوي ویلیو. او یا یې هم داسې کولی شو چې دا لې ولیکو انټیجر ماین وایډ وایډ، دا بل شکل دی. نو مونږ دا د فنکشن د ډیکلیریشن لپاره استعمالوو. د هغو ریټرن ټایپ چې کوم دی هغه به څه وي؟ وایډ وي، او یا به پارامتر څه وي؟ وایډ وي. د دې دوو شیانو لپاره استعمالولی شو. او دغه کوم چې دی دا غلط دی چې مونږ داسې ولیکو وایډ یو ویریبل ته نوم ورکو او دو ته بیا یا ویلیو اساین کړو، دا غلط دی. مننه.